او دلته چې کومه قصه ذکر کیږي هغه دغه حبشې والا نه ده او هغه دغه بختنصر باچا ده نه ده. هغه قصه به زه تاسو ته مختصر ذکر کوم. حدیثونو کې دا قصه داسې راغلې ده چې دا یو صهیب رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی چې یو باچا تیر شوی د هغه سره جادوګر و. د دې جادوګر د عمر ډېر زیات شو نو دې باچا ته وی ته داسې کار وکړه او دا راته ذکر کړو د فایدې دپاره چې ښه پې پوهئ. دغه باچا چې کوم دی ذو نواس د ده نوم او د یهودي و. ذو نواس د یهودي و او دا نجران والا چې دي د علاقه نجران علاقه نجران والا چې دي د مشرکان او دا خلک نه پرېښودو صحیح عقیدې ته او په دوی باندې باچایي کول. لنډه دا چې دی جادوګر دی باچا ته ووایي چې باچا صاحب زما نور عمر زیات شوی دی او یو داسې هلک راکړه هوښیار ما ته چې هغه ته زه دا جادو وښیم. نو بس دا هلک به د ده خوا له تو راتو او دغه جادوګر د دې شاګرد نوم و عبدالله ابن الثامر. ډېر نیک عمله سړی و. هغه به تو راتو الله رب العزت بعض کرامات د هغه راښکاره او دینداره سړی او دغه ورته دا طریقه وښودې نه دی به د جادوګر سره هم کېناستو بیا به دی د یو دغه خواله تو د یو راهب خواله به تو. حقه راهب نه دی ډېر متاثره شو د هغه نه دین یې زده کړو هغې نه خبرې یې زده کړه. نو بیا به هغه جادوګر خواته چې به ناوخته ورغی نو کور نه نه را پرېښودم او چې کور ته به ناوخته ورغی وی جادوګر لیټ کړی و. دغه شان الله د ده کرامات راښکاره کړو چې د چا دپاره به دعا وغوښته الله به د هغه مرض صحیح کړو. الله به هغه له شفا ورکوه. یو غټ ځناور لارې ته راوتی و خلک یې تنګ کړي د الله نوم واخیستو هغه یې وشړو هغه د هغه ځینه روان شو. نو د دې باچا سره به یو کس کېناستو درباري و د ده هغه ړوند نو هغه په د دې هلک دا خبره اورېدلې و چې دې خلکو د روغ صحت وی ورکوي. راغی پسې وي زه به تاله هر څه درکړم خو ما له روغ صحت راکړه. هغه ورته روغ صحت خو الله ورکوي ځکه د روغ صحت فإن آمنت به که تا په الله ایمان راوړو زه به الله ته سوال وکړم او تا له به روغ صحت درکړي. هغه وایي صحیح ده که چې ایمان یې راوړو الله به روغ صحت. باچا دې تپوس وکړو ستا دا سترګې چا راواپس کړه من رد علیک بصر. هغه وایي زما رب اولک رب غیري زما نه علاوه ستا رب شته څه ته هم د ربوبیت دعوه کړې. هغه وایي او ربي وربک الله زما او ستا رب الله دی. وهو یې ټکه وي چې دا خبرې دې کوم ځای کې زده کړي دغه هلک یې ورته وکړو. هغه هلک قصې ورته راښکاره هغه هلک ورته بیا هغه راهب وکړو کوم مولا چې نصرانی په هغه وخت کې دغه حق دي نو هغه یې ورته وښودې ته ماته دا قصې خوري دي هغه یې راوستو ورته یې ویل د خپل دین نه واپس شه ګینې نه دي پرېږدو. هغه ویل نه هر یې راواخېسته په منځ یې دوټ بیا یې دغه دا ړوند چې پخوانی ړوند دی یې راوستو وی دین پرېږده ګینې هغه ویل نه په دې منځ یې دوټ دې هلک ته یې وي دا دین پرېږده هغه یې نه پرېږده. د څو کسانو سره یې ولېږو چې دی به د غره د څوکې نه کته ګزار کړي کیسه به راختم. کله چې د غره څوکې ته وکتو هغه سوال وکړو یا الله ته زما دپاره کافي شه. غر به وخوځېدو ټول ته یې ولیدو دی روغ رمټ واپس کړ. باچا ډېر حیران شو. بیا یې څه کسانو سره په کښتۍ کې ولېږو دریاب منځ ته چې هلته یې ورګزار کړی قصه وراختم. هلته هغه الله ته فریاد وکړو هغوی چې دی اوبو کې ډوب شو دی پسې طریقه الله رب العزت بچ کړو دی را. نو بیا هغه ورته د هلک ورته وایي دی باچا ته وایي که ته ما وجنې زه درته یو طریقه ښیم. هغه وایي څه طریقه ده؟ وایي خلک به ټول راجمع کړي ټول
او ما به وتړي په ونه پورې بیا به یو غشی راوالی د غشو نه چې ما سره دي او داسې به ووایي چې بسم الله رب الغلام شروع کوم یا ولم تا په نوم د هغه الله چې د دې هلک رب دی نو که دا کار دي وکړو ته به ما مړ کړي هغه وایي زه به دغه م وکړم و دې ته سوچ نه شي چې دې پېښه کړي دین قرباني غواړي دې صورت کې یو دا مقصد هم دی ځوان هلک و ځان یې قربان کړو دقه شان وه چې تړلی و د خلک ټوله دنیا را جمع شوې هغه شی ور وویشتو بسم الله رب الغلام هلک مړ شو چې څنګه هلک مړ شو خلکو وایي آمنا برب الغلام بس موږ ټول د دې هلک هغه رب منو موږ په هغه باندې ایمان دا به وایي سجاقه جوړه نو بیا چې ونه شوه امر یې وکړو کندې وکنې او اوس هم هغه ځای معروف دی معلوم دی چې څوک لاړ شي هغه علاقې ته نو هغه ځای نه هغه لیدی شي نو کندې وکنستې او هغې کې اور ولګو او چې چا په الله باندې ایمان راوړو هغه ټول یې ته ګزارل شي یو ماشومه حدیث کې راځي چې یو ماشوم یو زنانه سره و دا زنانه چې کله راورسېده دې کندې دې غاړې ته نو دغه ځای کې لږه ودرېده ماشوم ورسره و که نه او مور به بچي خفه کېږي د بچي غم ورسره د دې ماشوم ورته وایي مورو صبر کوه ته په حق باندې ورځه نو هغه قصې ته اشاره ده داسې ویلی کېږي بعضو تاریخونو کې چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې دا لږ موندلی شوی ځای که راستلی کېدو دا لږ پکې میلاو شوی او دا لاس چې دی که نه دا لاس دی داسې په د تندي سره خوا کې دغه شان پروت و داسې پروت و دا ځای داسې په زور نیولی دی چې کله به ته دا لاس داسې لرې کړو دې ځای نه به ټوله وینه رابهېده هغه وخته پورې تازه پروت رسول الله سلام وایي دوه نعمتونه داسې دي چې خلک د هغې په باره کې ډېر په دوکه کې پرېوتي الصحة والفراغ روغ صحت فارغه وخت د دې وخت زموږ سره قدر نشته او مشهوره خبره ده که پرېږدي کوي یو صحیح ده ګرې تا پرې کوي وخت خو خپل کار کوي هوښیار هغه دی چې د وخت نه فایده واخلي یعنې وخت خو روان دا اوس چې اوده دي په هغوی وخت ولاړ دی که په هغوی ولاړ وی نو بیا خو موږ بدبخت دی چې وګوره هغوی ښکلی خوب کوي او وخې ځان ته ودرولی دی مازدیګر به بیا بټن ووایو سټارټ دی وخت روان دی خو چې ته کېناستې او قرآن دې راواغستو نو هغه وخت تا پرې کو ګینې ته پرې کولی بیا خاص کر د سحر وخت یې ولې یاد کو نو د سحر وخت ډېر برکتي وخت دی ان قرآن الفجر كان مشهودا د سحر د منزله خو ملایکو هم راځي نو دې کې هر سحر داخل شو خصوصا سحر د جمعې سحر د عرفات د ورځې سحر د اختر د ورځې د لوی اختر د ورځ چې کومه ده دا ټول پکې دننه رالو وليال عشر او پشپو رسو باندې لشپې مراد کمې وي دي د ذوالحجې اولنۍ لس ورځې لشپې هغه ته مراد دي چې په دې کې هغه د حج اعمال کېږي دې کې عرفات عبدالله بن عباس رضی الله عنهما حدیث دی په صحیح بخاري کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیک عمل د الله رب العزت چې څومره په دې ورځو کې خوښ دی دومره په بلو ورځو کې نه دی په نورو ورځو کې صحابه یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله که باقي ورځو کې سړی جهاد وکړي هغوی کې جهاد هم وکړي الا رجلا خرج بنفسه وماله مګر هغه سړی چې جهاد له لاړ مال یې ویوړ او ځان په خپل هم لاړ او هېڅ یې واپس نه دا عمل بیا ډېر اوچت دی نو دلته قسم الله وخوړو په لس ورځو د ذی الحجې
د دې صورت موضوع دا ده چې انسان په یو کوشش کې لګیا دی، په یو محنت کې دی، په یو منډه کې دی. منډه د ټولو یو شان نه ده، کوشش د ټولو یو شان نه دی، او هر چا ته به په آخرت کې د هغه د کوشش بدله میلاویږي. صورت غټه موضوع چې ده هغه دقه ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، کله چې اسمان وچوي، وأذنت لربها وحقت، او وکی دی رب خپلتا او لایق دی. لایق دی دا هغې سره غوږ یې یعنی اسمان چې الله ته غوږ نږدي چا ته یږدي؟ معنی څه چې ورته الله وایي هغه به کوي، د قیامت په ورځ به هغه شان کېږي. وإذا الأرض مدت، او کله چې ځمکه راښکودې شي، وألقت ما فيها وتخلت، او راغوزار کي هغه چې په هغې کې دي او خالي شي. دنه چې پکې څه دي، مړي دي، بوجونه دي، خزانې دي، معادن دي، چې څه دي هغه به راوشي. وأذنت لربها، او غوږ به کېږدي رب خپل ته، وحقت، او لایق ده، او یا هغه هم د دې لایق ده. یعنی دې سره لایق هم دقه و د دې ځمکې سره چې د خپل رب دا حکم ومني او په هغې باندې عمل وکړي، او چې نه یې مني بله لارې شته نشته. ځمکې او اسمانونه مخلوق د الله دي. د الله رب العزت د قیامت احوال بیانوي. موږ کوشش کوو چې روانه ترجمه او خبره وکړو، ځکه چې زه غواړم چې موږ د آخري صورت پورې یا یو صورت دوه پاتې شي هغې پورې موږ دا سبق ختم. یا ایها الانسان، اے انسانا، إنك كادح إلى ربك كدحا، یقینا ته مشقت کوونکی رب خپلتا په مشقت کولو سره، فملاقیه، نو ملاویدونکی د هغه سره. یا ته داسې هم ویلی شي چې ای انسانه یقینا ته سخته اوچتوونکی، سخته برداشت کوونکی رب خپل ته په سختو برداشت کولو سره. یعنی رب ته په رسېدو کې مطلب دا دی، رب ته په رسېدو کې ته سخته برداشت کوي. هر انسان په یو کوشش او محنت کې ته روان یې. څوک لګیا دی الله ته نږدې کېږي، او څوک د الله نه لرې کېږي، خو روان ټول د الله طرف ته دي. هر سړی په یو کوشش کې دی. ګوره د صورت په اوله کې الله وایي اذا السماء انشقت، کله چې اسمان وچ وي، واذا الارض مدت، او کله چې ځمکه اوږده شي او څه چې پکې دي هغه راوځي. نو دلته بیا دا وایي فملاقیه، یعنی کله چې دغه حالات رالو ته به د خپل رب سره میلاو شي. دغه د قیامت هغه حالات دي. نو چې دا قیامت راشي ته به د خپل رب سره میلاو شي، او تا چې کم محنت کړی دی، کم کوشش دې کړی دی، هغه به تا ته میلاو شي. نو هر انسان یو محنت کې دی. الله اکبر. هغه روایت دی که نه چې جبریل علیه السلام راغلی و په رسول وسلم پسې په مسند د امام طیالسي کشتي موږ څو پیرې بیان کړی یم. یو یې ورته دا ویلي چې ژوند تېروه چې څومره تېرې خو یاده ساته چې ته به مرې. دویم واحبب من شئت فانک مفارقه، د هر چا سره چې مینه کې کوه خو ته به تې ورځ جدا کېږي.
واعمل ما شئت فإنك ملاقي، او هر عمل چې کې کوه خو دا یاد ساته چې یو ورځ به د دغه عمل سره ملاویږي، دغه خپل عمل سره به مخامخ کېږي. نو ګوره بیا د ټولو محنت خو یو شان نه دی که نه، کامیاب او ناکامه د هغوی حال بیانېږي. فأما من أوتي كتابه بيمينه، بس هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د هغه په ښی لاس سره، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، نو زر ده چې حساب به وکړی شي د ده سره حساب اسان حساب به ورسره کېږي. اسان حساب څه دی چې مناقشه پکې نه وي، یعنې الله ته دا سوال نه کوي چې ولې، ځکه که الله ووایي که نه چې ولې، نو داسې څوک نشته چې د هغه سره د دې جواب وي. نو مناقشه پکې نشته، صرف پکې څه دي، یعنې بنده اقرار وکړي چې او ما دا ګناه کړې ده، الله ورته ور مخامخ، او بیا ورته الله دا وایي لکه حدیث کې راځي سترتها علیک فی الدنیا فانا استرها لک اليوم، په دنیا کې مې د باندې پرده چولې، نن د باندې واچوي. دغه اسان حساب دی. او عایشه رضی الله عنها د هغې روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا خبره وکړه، من حوسب عذب، د چا سره چې الله حساب وکړو د ته به عذاب ملوي. نو دې ته تپوس وکړو، وایي د الله رسوله تا نه دې قربان شمه، أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ اخو الله د مؤمنانو مبارک وایي چې حساب به ورسره کېږي، او تاسو وایي چې حساب وشي نو په هغه عذاب دی. وی راته وایي چې انما ذلك العرض، عایشې دغه داسې حساب نه دی، دا عرض دی، صرف ورته الله ښیي چې تا دا کړي دي. ولكن من نوقش الحساب عذب، او د چا سره چې مناقشه وشو او سوال پکې وشو او تپوس وشو او بحث وشو، نو عایشې یقینا هغه ته به عذاب ملاویږي. نو مؤمنانو سره دا لنډ حساب چې کوم دی، د دې مطلب دغه دی چې الله به ورته صرف وریاد کړي. د هغې نه بعد الله رب العزت وایي وینقلب الی اهله مسرورا، او واپس بشي خپل اهل ته خوشاله، اهل جنت کې چې کوم دي. واما من اوتي کتابه وراء ظهره، او هر هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته عملنامه د هغه وروستو د شا د هغه نه، دا لاس به له راته وکړي او په ګس لاس کې به وله ورکړي. فسوف يدعو ثبورا، نو زر ده چې رابلي به تباهۍ لره، خیرې به کوي ځان ته. ویصلى سعیرا، او ورننوځي به اور سوځونکي ته. انه كان في اهله مسرورا، یقینا دی په اهل خپل کې خوشاله و، دنیا کې په دومره مستۍ کې و چې رب ته یېرو، دین ته یېرو. انه ظن ان لن يحور، یقینا د ګمان کوو چې هیڅ چېرې به واپس نشي الله ته، بلا بلکې ان ربه كان به بصيرا، یقینا رب د دو په د باندې لیدونکی. رب د ده نه خبرو د دې طرف ته سوچ نه چې د هر څه زما لیدی کېږي، د دې هر څه به ما سره حساب کتاب کېږي. د دومره مستۍ کې او غفلت کې ورننوتی و چې دا هر څه تېر و. فلا اقسم بالشفق، نو خامخا زه قسم خورم په سوروالي د ماښام، واللیل وما وسق، او په شپه او هغه څه چې شپې را جمع کړي.
شپه کې خو ډېر څه راجمع کېږي که نه واللیل وما وسق په هغې کې ګوره څاروي زناور حشرات هر شی چې دی خپل ځي ته راواپس شي او راجمع شي دا مطلب دی والقمر اذا اتسق او په سپوږمۍ کله چې پوره شي د څوارلسمې شي او دا ټول قسمونه چې الله خوړلي دا درې واړه د دې لپاره دي چې د قیامت راتلو والی دی د بندګانو دا ودرېده خپل رب ته دا حق دی لتركبن طبقا عن طبق خامخا تاسو بسوار شي په یو حال پس د بل حال نه مکې مشرکانو به وایي چې د مرګ نه وروسته چې بنده خاورې شي قیسې ختمه شي الله وینه حالات به بدلیږي برزخ دی سوال دی جواب دی خاورې کېده دي بیا الله ته ودرېده دي او یا دا چې انسان د مور په خېټه کې چې دی نو په قسمه قسم طبقاتو تیري او په ژوند کې هم یو حال باندې انسان دی فما لهم لا يؤمنون نو څه وجه د دوی لره چې ایمان نه راوړي وإذا قرئ عليهم القرآن او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې قرآن لا يسجدون دوی سجده نه کوي بل الذين كفروا يكذبون بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی دی دروغجن ګڼي قرآن او آخرت والله أعلم بما يوعون او الله پوه دی په هغه څه چې دوی یې راجمع کوي څه چې دوی پټوي څه چې دوی ښکاره کوي څه چې دوی سینو کې راجمع کوي فبشرهم بعذاب أليم نو زیری ورکه دوی ته په عذاب دردناک سره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک لهم اجر غیر ممنون هغوی لره اجر دی نه ختمیدونکی مؤمنانو ته به اجر ملاویږي داسې اجر چې هغه به ختمیږي نه همیشه به یې دغه اجر او دغه نعمتونه او دغه جنت چې دوی ته به ملاویږي سورة البروج پینزاتیا نمبر صورت تے نازلیدو پہ اعتبار سر وشتم نمبر صورت تے سورة الشمس او د سورة التین سورة الشمس نباد او د سورة التین نمخ کے نازل شئے په دې کې دوی شایتونه دي مشهور نوم هم دقه دی البروج په یو حدیث کې دې نوم راغلی دی سورة السماء ذات البروج او دا مکی سورت دی ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دا سورت او په دې پسې چې کوم صورت دی سورة الطارق دا به کله ناکله د ماسخوتن په مانځه کې وي جابر ابن سمره رضی الله عنه روایت دی چې رسول وسلم به ماسپښین کې یا مازدیګر مانځه کې هم دا دوه صورتونه کله ناکله وي مقصد د صورت لنډ مسلمانانو لره تسلی ورکول مسلمانانو لره تسلی ورکول دا مکی صورت دی به مسلمانانو لوی سخته و په مکه کې الله ولا تسلی ورکوي چې زړه به نه کته به راکوئ صبر به کوئ په پوخانو د دې نه زیاتې سختي راغلي او دویمه ده ښه مطمئن اوسئ
الله رب العزت به د دې ستاسو د دشمنانو نه بدل اخلي، یا په دنیا کې او یا په دنیا او آخرت کې. نو دې کې به قصه یا اشاره به کېږي هغه قصې ته چې هغې ته ویلی کېږي قصة اصحاب الاخدود. هغه کندې چې کنستې وي او خلک یې ورته غوزار کړي وو، هغې کې اور لګولی و، هغه قصې ته به اشاره کېږي. خو دا فایده یاده کوي، دا مخکې ما تاسو ته نه ده بیان کړې چې دا قصه د کندو والا او اور یې لګولی خلک یې ورته غوزار کړي، دا یو قصه نه ده. ګورئ دا کار په تاریخ کې څو پیرې شوی دی، لکه د یمن طرف ته دا کار شوی دی، او په حبشه کې دا کار شوی دی، او بختنصر باچا په عراق کې دا کار کړی. بني اسرائیلو ته هغه دا سزا ورکړې. خو دلته چې کومه قصه ذکر کېږي هغه دغه حبشې والا نه ده او هغه دغه بختنصر باچا دا نه ده. هغه قصه به زه تاسو ته مختصر ذکر کوم. بله خبره دا ده چې په اور باندې عذاب ورکول دا پخوانۍ طریقه وه، مشهوره وه. لکه ابراهیم علیه السلام څه ته ګزار کړی شوی و؟ اور ته ګزار کړی شوی. قصه چې الله رب العزت ورته اشاره کړې ده په دې صورت کې او د هغوی تذکیره یې کړې ده، دا په حدیثونو کې راغلې ده. خو زه به خلاصه ذکر کوم، یعنې چې دغه یو قصه تفصیلي بیانوي او په هغې کې درسونه او عبرتونه مازدیګر اذان پکې ویلی شي. خو کله چې انسان د قرآن کریم تفسیر کوي که نه، نو هرې خبرې ته به اشاره کوي چې دا سیرت کې داسې راغلي او دا مختصرې ذکر کوي چې ملګرو ته صرف معلومه وي چې دلته دغه خبرې ته اشاره ده. حدیثونو کې دا قصه داسې راغلې ده چې دا یو صهیب رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی چې یو باچا تیر شوی و د هغه سره جادوګر و. د دې جادوګر د عمر ډېر زیات شو، نو دې باچا ته ووایي ته داسې کار وکړه او دا راته ذکر کړو د فایدې دپاره چې ښه پرې پوهئ. دغه باچا چې کوم دی ذو نواس د ده نوم او د یهودي و. ذو نواس د یهودي و، او دا نجران والا چې دي دا علاقه نجران علاقه ده، نجران والا چې دي دا مشرکان او ده دا خلک نه پرېښودو صحیح عقیدې ته او په دوی باندې بادشاهي کول. لنډه دا چې د جادوګر دی باچا ته ووایي چې باچا صاحب زما نور عمر زیات شوی دی او یو داسې هلک راکړه هوښیار ما ته چې هغه ته زه دا جادو وښیم. نو بس دا هلک به د ده خوا له توره تو او دغه جادوګر د دې شاګرد نوم و عبدالله ابن الثامر. عبدالله ابن الثامر ډېر نیک عمله سړی و، هغه به توره تو الله رب العزت بعض کرامات د هغه راښکاره او دینداره سړی او دغه ورته دا طریقه وښودې نه دی به د جادوګر سره هم کېناستو، بیا به دی د یو دغه خواله تو د یو راهب خواله به تو. هغه راهب نه دی ډېر متاثره شو، د هغه نه یې دین یې زده کړو، هغې نه خبرې یې زده کړه. نو بیا به یې هغه جادوګر خوا ته چې به ناوخته ورغی نو کور نه نه را پرېښودم، او چې کور ته به ناوخته ورغی وایي جادوګر لیټ کړی و. دغه شان الله د ده کرامات راښکاره کړو چې د چا دپاره به دعا وغوښته الله به د هغه مرض صحیح کړو، الله به هغه له شفا ورکوه. یو غټ ځناور لارې ته راوتی و، خلک یې تنګ کړي، د الله نوم واغېستو، هغه یې وشړو، هغه د هغه ځینه روان شو. نو د دې باچا سره به یو کس کېناستو، درباري و د ده، هغه ړوند و. نو هغه په د دې هلک دا خبره اورېدلې و چې دې خلکو د روغ صحت ویې ورکوي.
راغی پسې وي زه به تاله هر څه درکړم خو ما له روغ صحت راکړه. هغه ورته وایي روغ صحت خو الله ورکوي ځکه د روغ صحت. فإن آمنت به که تا په الله ایمان راوړو زه به الله ته سوال وکړم او تاله به روغ صحت درکړي. هغه وایي صحیح ده که چې ایمان یې راوړو الله به روغ صحت. باچا دې تپوس وکړو ستا دا سترګې چا راواپس کړه؟ من رد علیک بصر؟ هغه وایي زما رب. اولک رب غیري زما نه علاوه ستا رب شته څه؟ تم د ربوبیت دعوه کړې. هغه وایي او ربي وربک الله، زما او ستا رب الله دی. وهو یې ټکه وي چې دا خبرې دې کوم ځای کې زده کړي دغه هلک یې ورته وکړو. هغه هلک قصې ورته راښکاره. هغه هلک ورته بیا هغه راهب وکړو کوم ملا چې نصرانی په هغه وخت کې دغه حق دي نو هغه یې ورته وښودې ته ماته دا قصې خوري دي. هغه راوستو ورته یې ویل د خپل دین نه واپس شه ګینې نه دي پرېږدو. هغه وایي نه. اره یې راواخېسته په منځ یې دوټ وپرېږدو. بیا یې دغه اړون چې پخوانی اړون دی یې راوستو. وایي دین پرېږده ګینې؟ هغه وایي نه په دې منځ یې دوټ وپرېږدو. دې هلک ته یې وایي دا دین پرېږده؟ هغه وایي نه یې پرېږدو. د څو کسانو سره یې ولېږو چې دی به د غره د څوکې نه کته ګزار کړي کیسه به راختم. کله چې د غره څوکې ته وکړو نو هغه سوال وکړو یا الله ته زما دپاره کافي شه. اگر به وخوځېدو ټول ته یې ولیدو دی روغ رمټ واپس راغی. باچا ډېر حیران شو. بیا یې څه کسانو سره په کښتۍ کې ولېږو دریاب منځ ته چې هلته یې ورګزار کړی قصه ورختم. هلته هغه الله ته فریاد وکړو. هغوی چې دی اوبو کې ډوب شو دی په څه طریقه الله رب العزت بچ کړو دی را. نو بیا هغه ورته وایي دی هلک ورته وایي دی باچا ته وایي که ته ما وجنې زه درته یو طریقه ښیم. هغه وایي څه طریقه ده؟ وایي خلک به ټول را جمع کړي ټول او ما به وتړي په ونه پورې. بیا به یو غش یې راوالی د غشو نه چې ما سره دي او داسې به ووایي چې بسم الله رب الغلام شروع کوم یا ولم تا په نوم د هغه الله چې د دې هلک رب دی. نو که دا کار دی وکړو ته به ما مړ کړي. هغه وایي زه به دغه م وکړم. وایي دې ته سوچ نه شي چې دی پېښه کوي. دین قرباني غواړي. دې صورت کې یو دا مقصد هم دی. ځوان هلک و او ځان یې قربان کړو. دغه شان وه چې تړلی و د خلک ټوله دنیا را جمع شوې هغه شی ور وویشتو بسم الله رب الغلام. هلک مړ شو. چې څنګه هلک مړ شو خلکو وایي آمنا برب الغلام. بس موږ ټول د دې هلک هغه رب منو موږ په هغه باندې ایمان دا به وایي سجاقه جوړه. نو بیا چې ونه شوه امر یې وکړو کندې وکنې او اوس هم هغه ځای معروف دی معلوم دی چې څوک لاړ شي هغه علاقې ته نو هغه ځای نه هغه لیدی شي. نو کندې وکنستې او هغې کې اور ولګو او چې چا په الله باندې ایمان راوړو هغه ټول یې ته ګزارل شي. یو ماشومه حدیث کې راځي چې یو ماشوم یو زنانه سره و. دا زنانه چې کله راورسېده دې کندې دې غاړې ته نو دلته ځای کې لږه ودرېده. ماشوم ورسره و که نه او مور به بچي خفه کېږي د بچي غم ورسره. د دې ماشوم ورته وایي مور صبر کوه ته په حق باندې ورځه پې. نو هغه قصې ته اشاره ده. داسې ویلی کېږي بعضو تاریخونو کې چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې دا هلک موندلی شوی و. ذکر استلی کېدو دا هلک پکې میلاو شوی او دا لاس چې دی که نه دا لاس دی داسې په دې تندي سره خوا کې دغه شان پروت و. داسې پروت و دا ځای داسې په زور نیولی چې کله به دا لاس داسې لرې کړو داسې نه به ټوله وینه رابهېده. هغه وخته پورې تازه پروت. نو په دې صورت کې هم دغه قصې ته اشاره ده. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج. قسم دې په اسمان غټو ستورو والا
واليوم الموعود او پاگا ورځ چې وعده شوې ده وشاهد ومشهود او په حاضرېدونکي او حاضر کړې شوي. الله رب العزت په دې باندې قسم وکړ. اولنی قسم والسماء ذات البروج، هغه اسمان چې هغه د برجونو هغه د غټو غټو ستورو خاوند دی. دویم بیا الله قسم وکړو هغه ورځ چې د هغې لوز شوی دی، ورځ د څه ده؟ د قیامت. بله ده چې حاضرېدونکي قسم دی په حاضرېدونکي او حاضر کړی شوي. نو دې کې د علماو ډېر اقوال دي. چا دا ویلي دي حاضرېدونکي رسول صلی الله علیه وسلم دی. حاضرېدونکي څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. او حاضر کړی شوی دا د قیامت ورځ ده. رسول وسلم به ورته حاضرېږي که الشاهد حاضرېدونکی چې دی هر هغه چا ته ویلی کېږي چې هغه لیدونکی دی، هغه حاضرېدونکی دی، لکه ملائک، پیغمبران، خصوصا رسول صلی الله علیه وسلم. ځمکه چې ده هغه به ګواهي ورکوي، د انسان د اندامونه چې دي دا به ګواهي ورکوي. مشهود په چا چې ګواهي کېږي هغوی ته ویلی کېږي. نو هغه هم بیا ډېر شی دي، خو مشهور بیا په دې کې دا دي، وخت نشته ګینې ما د هغه ټول اقوال ذکر کول. مشهور قول دې کې دا دی چې الشاهد یوم الجمعه، د جمعې ورځ ده. مشهود هغه د عرفات ورځ ده. وجه دا دی چې دې باره کې یو روایت دی، د هغې دلاسې دا قول مشهور دی. امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اليوم الموعود، هغه ورځ چې لوزي شوی دی هغه د قیامت ورځ ده. اليوم المشهود حاضر کړی شوی یوم د عرفات دی. او الشاهد حاضرېدونکی یوم الجمعه. جواب د قسم هغه دا دی چې دغه خلک تباه شوي دي، کومو خلکو چې سزا ورکړې ده، دا خلک یې دې اور ته گذار کړي دي. قتل اصحاب الاخدود، تباه کړی شول کندېواله، النار ذات الوقود، چې پکې ورو ډېر خشاک واله، اذ هم علیها قعود، کله چې دوی په هغې باندې ناست وو، وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود، او دوی په هغه کار چې دوی کوو په مؤمنانو باندې ګواهي کوونکي وو یا حاضرېدونکي وو. دوی ته به خپله ناست یا تماشه کوونکي وو. وما نقموا منهم، او بد نه ګڼله دوی د هغوی نه، الا ان یؤمنوا بالله، مګر دا چې هغوی ایمان راوړی و په الله العزیز الحمید، چې زورور ستایلی شوی دی، الذي له ملک السماوات والارض، هغه ذات دی چې هغه لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده. والله على كل شيء شهید، او الله په هر شي باندې ګواه دی. دا هر څه الله ویني، داسې نه دی چې الله چې غافله دی، د دې به الله رب العزت تپوس کوي. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، یقینا هغه کسان چې تکلیفونه یې ورکړي دي مؤمنانو سړو او مؤمنو ښځو ته، ثم لم يتوبوا،
بیا توبه نه ده ویستلې فلهم عذاب جهنم نو دوی لره عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحریق او دوی لره عذاب د اور سوځونکي دی دا الله رب العزت وایي چې داسې سوچ مه کوئ چې دوی سزاګانې ورکړې مؤمنان یې تنګ کړو او خبره ختمه شوه سبحان الله دې آیت ته ګورئ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات بیا مخکې ثم لم يتوبوا توبه ونه ایسته امام حسن بصري رحمه الله وی انظروا الى هذا الكرم والجود دا الله دې کرم او سخاوت ته ګوره کنه هم قتلوا اولياء الله وهو يدعوهم الى التوبه او ویره لګېدلي د الله ملګري وجري دي او الله ولې د توبې دعوت ورکوي که توبه ونه ویسته دومره مهربانه رب دی نو دوی لپاره به سخت عذاب دی دردناک عذاب به دوی ته میلاویږي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقينا كسان چې ایمان راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک لهم جنات دوی لره جنتونه دي تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې ذلك الفوز الكبير دا کامیابي لویه ده إن بطش ربك لشديد يقينا راني ودربستا خامخا سختي پریدی نه چې به راونیسي دې کې ما الله تسلي ورکوي مؤمنانو ته او یره خپلو دشمنانو ته ورکوي إنه هو يبدئ ويعيد یقینا الله اولنې پیدایش کوي او بیا به کوي وهو الغفور الودود او هغه ډېره بخښنه کوونکی ډېره مینه کوونکی دی د خپلو بندګانو د خپلو ملګرو سره ډېره مینه کوي ذو العرش المجید خاوند عرش دی لوی عزت والا المجید الله عزت والا دی فعال لما يريد کون کې دا غس دی چې وی غواړي چې څه وغواړي هغه کوي چې کله وغواړي نو دوی له عذاب ورکولی شي دوی رانیوی شي او چې کله وغواړي چاته څه ورکوي او څوک ترې محرومه کوي هل أتاك حديث الجنود یقینا راغلی دی تا ته خبر د لښکرو هل تدې ویلی شي یقینا او هل استفهام ترجمه هم کولی شي سوال ایا راغلی دی تا ته خبر د لښکرو فرعون وثمود د فرعون او د ثمودیانو د دې لښکرو تذکره ولیکئ ځه استاذ لي ذهن کې مې څه شته کاسې ودی نو دلته ولې ذکر کوي نو د دوی تذکره لکه په څه دغه کوي لکه د څه دپاره یې کوي دا جواب د لنډ جواب دا دی څنګه چې الله د دوی نه بدل اخیسته دغه شان د هر چا نه وایي د هر کافر نه به فرعون وثمود د فرعون او د ثمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی دی په تکذیب کې مصروف دي لګیا دي کله الله ته دروغجن وایي کله قرآن ته دروغجن وایي کله آخرت ته والله من ورائهم محیط او الله د هر طرف د دوی نه راګیرونکی دی
ټولو اعمالو نه الله خبر دی. بل هو قرآن مجید، بلکې دا قرآن لوی عزت والده یا لوی شان والده. فی لوح محفوظ، په تختو ساتلی شوکې دی. لوح محفوظ کې دا قرآن دی که د هغې نه بیا رانازل شوی. الله پیغمبر ته وایي چې ته قرآن بیانوه، ته دعوت ته الله د کتاب کوه. سورة الطارق. سورة الطارق شپږ اتیا نمبر سورت دی. نازلېدو په اعتبار سره شپږ دېرش دی. د سورة البلد نه وروستو نازل شوی دی، د سورة القمر نه مخکې. مشهور نوم یې درته دی او د دې بل نوم دی والسماء والطارق. او رسول صلی الله علیه وسلم به لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وایي چې کله ناکله د ماسخوتن په مانځه کې کم صورت وي، سورة البروج او سورة الطارق. ولس په دې کې آیتونه دي او دا مکی صورت دی. مقصد د صورت هغه دا دی چې ای انسان ته به خپل رب ته مخامخ کېږي، ته به خپل رب ته مخامخ کېږي او الله رب العزت به تا نه تپوس کوي. دغه شان په دې کې د الله رب العزت د توحید دلایل هغه بیان شوي دي. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. قسم دې په اسمان او د شپې په راتلونکي ستوري باندې. الطارق هغه ستوري چې د شپې راښکاره کېږي، د شپې رڼا کې. وما أدراك ما الطارق، او څه پوه کړی ته چې څه دی د شپې راتلونکی ستوری. النجم الثاقب، ستوری دی ځلیدونکی. دا طارق چې دی دا ستوری دی ځلیدونکی، چې الله رب العزت پې قسم وکړ. النجم الثاقب كأنه يثقب الظلام. دی په دې تیاره کې لکه سوری غوندې کیکۍ او رڼا راښکاره کوي، ځکه دې ته ثاقب ویلی کېږي. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، نشتی هیڅ یو نفس مگر شتی په هغه باندې ساتونکی. څه مطلب دی؟ هر انسان اعمال ساتلی کېږي، د هر انسان اعمال نوټ کېږي. داسې نه ده چې تاسو راځئ او مزید او خوراک څښاک او بیا به مرګ راشي او قصه به ختمه شي. الله وایي دا هر څه ساتلی کېږي، الله یې ساتي که. فلينظر الإنسان مما خلق، نو ودې ګوري انسان چې د څه نه پیدا شوی دی. دا چې منکر دی وی الله بیا معنی شي راپاڅولی که نه، یا دا د الله سره چې نور برخداران جوړ کړي دي. خصوصا دی عموما هر انسان د دې کې سوچ وکړي چې دی د څه نه پیدا دی. خلق من ماء دافق، پیدا شوی دی د اوبو ټوپ وهونکو نه. یخرج من بین الصلب والترائب، روزی د منځ د ملا او د سینې نه. ملا د سړي او سینه د زنانه، او روزی د منځ د ملا او د سینې د اډوکو نه. مطلب دا دی. او موږ ډېر تفصیل نشو کولی، وخت نشته. نو
کوشش به دا کوو چې دا صورتونه یې روان ووایو او واضح چې بس څوک یې اوري هغه په ترجمې سره به پوهېږي. نو انسان د نارینه د ملا د طرف نه د اوبه تلي دي، زنانه د سینې د طرف نه بیا دا یو ځای شوي دي او دا انسان ترې پیدا شوی دی. ښه نو کوم رب چې پیدا کړی دی الله وایي انه على رجعه لقادر، یقینا هغه الله پر واپس کولو د ده باندې خامخا قادر دی. کله به یې راواپس کوي؟ یوم تبلی السرائر، په هغه ورځ چې راښکاره به شي پټ رازونه. ډېره سخته ورځ ده. سینو کې دننه څه پراته دي، د شپې په تیارو کې موږ څه کړي دي، خوا کې هم چې څوک نه و موږ څه کړي دي، پټ پټ معاملات ټول به راښکاره کړي. فما له من قوة ولا ناصر، نو نه به یې دلره هېڅ طاقت او نه مرسته کوونکی. والسماء ذات الرجع، قسم دی په اسمان چې خاوند د باران دی. راواپس کېدونکی دی، یعنې بار بار په موږ اوبه راوروي. والارض ذات الصدع، او قسم دی په ځمکه چې چاودونکې ده، وچاودي نو فصل ترې راوځي. انه لقول فصل، چې یقینا دا قرآن خامخا وینا ده جدایي راوستونکي. څنګه جدایي راوستونکي؟ د حق او د باطل په منځ کې چې دی نو دا جدایي راولي. الله رب العزت دا قسمونه د دې دپاره وکړو چې دا معمولی کلام د الله رب العزت نه دی. وما هو بالهزل، او نه دی دا د ټوغو خبرې. انهم یکیدون کیدا، یقینا دوی چلونه کوي چلونه. ولې چلونه کوي؟ د حق د منع کولو به کوشش نه کوي. واکید کیدا، او زه چل کوم چل. الله امام یو طریقه جوړه کړې ده، امام یو تدبیر جوړ کړی دی. فمهل الکافرین امهلهم رویدا، نو مهلت ورکه کافرانو لره، مهلت ورکه دوی ته لکه موده. ورکه ټیم ولا ورکه تعدي مه کوه، دا امتحان دی، د دوی به پته ولګي. سورة الأعلى، سورة الأعلى واتیا نمبر سورت دی، او د نازلېدو په اعتبار سره یا اوه نمبر سورت دی، اووم نمبر، او یا اتم نمبر سورت دی. د سورة التکویر نه بعد نازل شوی دی، او د سورة اللیل نه مخکې. د دې نه مخکې صرف سورة العلق، المدثر، المزمل، القلم، سورة المسد، سورة التکویر دا نازل شوی. په دې کې 19 آیتونه دي، او دا مکی سورت دی. په دې سورت کې الله رب العزت خپل توحید بیان کړی دی، او په دې سورت کې د وحی اثبات شوی دی، او بیا په دې سورت کې د آخرت تذکره هم شوې ده چې هر چا ته به بیا د هغه د عمل بدله میلاویږي. دیندار ته د هغه بدله، او بېدینه ته به بېدینه چې د الله سره دشمني کړې ده هغه ته به د هغه بدله میلاویږي. دا هغه صورت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به د جمعې په منځ کې او د اختر په منځونو کې دا سورتونه لوستل.
د جمعې په منځه کې د اختر په منځ کې اولنی رکعت کې به سورة الاعلی لوستو او دویم رکعت کې به سورة الغاشیه دا به لوستو. بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی پاکی وایه د نوم د رب خپل چې اوچت دی الذي خلق فسوى هغه ذات دی چې مخلوق یې پیدا کړی دی نو برابر کړی دی هر څه والا برابر پیدا کړي دي په یو اندازه والذي قدر فهدى او هغه ذات دی چې اندازه کړی دی مخلوق نو هدایت یې ورته کړی دی قدر اندازه کړی دی تقدیر لیکلی دی هر شي اندازه ده چې دته به دا دومره میلاویږي دته به دا دومره میلاویږي دته به دومره میلاویږي او بیا یې هغه ته لار هم ښولې ده لکه اوس ګوره الله رب العزت موږ وایو رزق زموږ په تقدیر کې لیکلی شوی دی نو بیا یې موږ ته لار هم ښولې ده چې دا رزق به څنګه ګټي بچې په نصیب کې دی دا بچې څنګه میلاویږي انسان ته دغه لار ښووی شوی دی رب العزت صاحب دا مخلوق پیدا کړی نه دی چې پیدا کړی دی او پرېښودی پیدا کړی دی ښه برابرې پیدا کړی دی بیا یې هر یو ته د ژوند د تېرولو لار ښوولې ده انسان خو پرېږده دا ځناور دا حشرات دا تاسو چې اینئ راینئ دا پیشوګان دا میږي دوی ته چا دا طریقه ښوولې دوی ته هم الله ښوولې ژوند د تېرولو والذي اخرج المرعى او هغه ذات دی چې راویستلی دي واښه د څاروو دپاره د څرېدو دپاره یې واښه هغه راویستي دي فجعله غثاء احوه نو ګرځولی دي هغه خشاک تور اوله کې تک شنی اخره کې څه شي تک تور شي سنقرئك فلا تنسى زرد چې وبلولو من قرآن تا ته نو ته به یې نه هېرې زیری ورکوي رسول سلم ته هغه تادي کوله که نه چې دا قرآن زمانه هېر نه شي الله ویل نه به هېرېږي الا ما شاء الله مګر هغه چې الله یې وغواړي چې الله یې وغواړي نو بیا به تا نه هېرېږي چې الله یې وغواړي څنګه به هېرېږي دا په دوه قسمه دی یو دا چې الله به دنه بعض هېر کړي منسوخ به یې کړي یعنې یو آیت شتي تلاوت یې کړي رب العزت به د هغې تلاوت منسوخ کړي تا نه به هېر شي دا به د الله طرف نه دویم د بشري تقاضې مطابق که د چا نه هېر شي نو دا هم د الله د طرف نه لیکلی شوي دي او دا په رسول وسلم باندې دا حالات راغلي دي په صحیح بخاري کې دا روایت دی عایشه رضی الله عنها وی رسول وسلم یو شپه یو کس واورېدو چې د جومات کې تلاوت کو وی الله دې په ده رحم وکړي هغه پلانې آیت یې ما ته رایاد کړو هغه ما نه هېر شي دا ته اوس الله هېر کړی الله غوښتلی ها یو روایت کې داسې هم راځي چې رسول الله وسلم یو پیر مونځ وکړو نو یو آیت یا تلاوت یې کوو نو یو آیت یې پکې هېر کړو ابی بن کعب پسې ورغی یا رسول الله انسخت هغه وخت به دا سوال ومو یا رسول الله منسوخ شوی دغه منسوخ شو هغه ویل منسوخ شوی خو نه نسیتها ما نه هېر شوی نو کله به داسې هم کېدو او حدیث کې راځي مشهور حدیث دی په صحیح بخاري کې د عبدالله بن مسعود انما انا بشر مثلكم ستاسو په شان انسان یم انسى كما تنسون ما نه هېرېږي څنګه چې تاسو نه هېرېږي نو که چېرته زما نه هېر شي نو ما ته یې رایادوئ ښه
إنه يعلم الجهر وما يخفى یقینا اللہ پوئیگی پخکارا و پاگا سچی پڑتی ونیسرک للیسرا آسانی بوکتا سرا آسانی طرفتا یسرا ادین مراد دین دے چی آگا اللہ رب العزت دیسی دین را لے گلے دے چی پاگے بانے عمل کول دا ہر چا پا وس کی دی آسان دی اللہ رب العزت پیغمبر توی چی پا دی دین باندے عمل کول با منگتا تا آسان دی دین بیانول با منگتا تا آسان فذکرنو نصیحت کوا ان نفعت الذکرا کچرت فائدہ ورکولا نصیحت تا چی دے نصیحت کوا کچرت نصیحت فائدہ ورکولا دلتا سوال لائی زیادتا سر ارکالی منگ بیانا نا مطلب دا چکل فائدہ نہ ورکنو بے مو بیانو نصیحت کوا کسوک اخلی فائدہ بتی واخل ور یو وضاحت دی دا دے اللہ رب العزت وی فذکر تا نصیحت کوا ان نفعت الذکر کچرت نصیحت فائدہ ورکی نیو دا دے چی تا نصیحت علا کهو چی کلستا گمانی چی اس فائدہ ورکی یعنی موقع تا گورا یو دا دویم دا ان چی دے کنا دا پاربئی کی و معنی دا یقین سرم رازی تا نصیحت کوا یقینا نصیحت فائدہ ورکی او دا شانتاق جوابیم دے چی تا نصیحت کوا لگیا اسا سوک چی فائدہ لی اگا با فائدہ وائی و سوک چی محروم دے اگا محروم پاتش سیذکر من یخشا زرد چی نصیحت بواخلی اگا سوک چی یریگی ویتجنبها الاشقا او پڑڑ بشید دین دیر بدبختا الذي يصلى النار الكبرى اگا چی ورن نوزی وور لویتا ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا بنمری باگی کیو نبجوندے وور کی چرا کم جوندے نو نجوندے نمرک دے دین دا بچ کی دولا را دادا قد افلح من تزکا یقیناً کامیاب دے اگا سوک چیزانی پاکو سنگے زان پاکو دا اللہ دنا فرمانی نظام پاکو سر وذکر اسم ربه فصلا او یادی کنم درب اقبل نمزیوکو بل تؤثرون الحياة الدنيا بلکہ تاسو غورا کوئی جون دنیاوی دا چی انسان کلزان پاک نکی دا گناہونو دا اللہ دنا فرمائنی نکنا نیو وجہ دای چی دی دنیا لترجیح ورکی باخرت باندی والآخرة خیر وابقا او آخرت دیر وردی ہمیشہ دے او ابرا آخرت غردی ہمیشہ دے ان هذا لفی الصحف الاولى یقینا دا خبر خام خاپ صحیفو مخکنون کیوا صحف ابراہیم و موسیٰ چی صحیفی دا ابراہیم او دا موسیٰ علیہم السلام دی کما خبر پا دی صحیفو کیوا چی آخرت چی دے اگا ہمیشہ دے او وردے سورة الغاشیہ سورة الغاشیہ دا مکی سورت تے او قرآن کریم کی چی دا سورتون کم ترتیب دا اگا اعتبار سر اتاتیا نمبر دے
او 80 نمبر دی په اعتبار د نزول د سورة الذاریات نه بعد نازل شوی دی سورة الکهف نه مخکې په دې کې شپږ آیتونه دي او موږ لږ ساعت مخکې ووي دا حدیث چې دی صحیح مسلم کې د امام ابو داود هم راوړی دی د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما چې رسول صلی الله علیه وسلم به سورة الاعلى او سورة الغاشیه د اختر په منځ کې وي او د جمعې په منځ کې به وي سورة الغاشیه دی مشهور نوم دقه دی الغاشیه بعض علماء دې له نوم ورکړی دی سورة هل اتاک هل اتاک د دې سورت په موضوع کې چې سوچ وکړي که نه واضحه ده چې په دې کې د آخرت د ورځې هیبت بیانېږي او دا چې په آخرت کې خلک دوه ډلې دي درېیمه نشته بیا د سورت په آخره کې د الله رب العزت د قدرت او د توحید یو څو دلایل به بیانېږي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث الغاشیه یقینا درغلی دی تا ته خبر د پټونکي مصیبت الغاشیه هغه مصیبت چې انسان لره پټوي به داسې ورځ را روانه ده که نه چې دا خلک به په مصیبت کې څه کي پټ کي دومره لویه سخته ده د هر طرف نه به دا خلک راګیر شي وجوه یومئذ خاشعه بعض مخونه به په هغه ورځ ذلیله وي عاملة ناصبه عمل کوونکي به وي ستړي به وي الله اکبر عملونه به یې کړي خو ځان به یې ستړی کړی دا ډېر بدبخته دي ولې ډېر بدبخته دي عمل یې کړی خو ځان یې ستړی کړی دی ځکه بار بار موږ وایو چې عمل کې نو ولې وتله یا صحیح دی که غلط دی داسې نه ځان هسې ستړی کېږي یو قصه کې داسې راځي رانقل کېږي د عمر بن خطاب رضی الله عنه چې هغه شام ته راغلی و نو په هغه پسې یو غټ راهب راغی اتاه راهب شیخ کبیر د عیسایانو یو غټ پادري راغی غټ مولا بوډا سړی و دا مخ یې دومره بوډا شوی چې تور شوی له منډه نو عمر رضی الله عنه چې دی پادري ته وکتو دې مولا ته وکتو یې په ژړا شو نو هغه ورته ما یبکیک یا امیر المؤمنین انه نصراني ولې ژاړې دا نصراني دی مسلمان نه دی وی چې هغه آیت راته رایت شو عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه عمل به یې کړی ځان به یې ستړی کړی او اور ته به ځي نو هسې دې ته به وکتوېدلي عمر ته فبکیت رحمة علی د شفقت د لاسه مې په ده وژړل چې څومره دی ځان ستړی کوي او لګیا دی محنت کوي او انجام به ووري الله اکبر تصلى نارا حامية ورننوزي بور كرمتا تسقى من عين آنية سكوليكي ببدوي باندي دچيني گرمنا ليس لهم طعام نبيت إلى رخراك إلا من ضريع مگر داز غدار بوتينا لا يسمن چنب سرب والكي ولا يغني من جوع او نبا فايدة وركي دهس الوغينا وجوه يومئذ ناعمة باز مخنب بدغورز ترو تازي لسعيها راضية لكوشش خپل نبرازي ور کوشش دویم کړی کوشش هغوی هم کړی کوشش د هر چا دی رابه شي الله وي تاسو ټول به کوشش کیئ سورة اللیل کې به راشي
هغوی ځان هسې ستړی کړی دی او دوی راضي دي. فی جنت عالیه، په جنت اوچت کې به یي، لا تسمع فیها لاغیه، نه به اوري په هغې کې بې فایدې خبرې. فیها عین جاریه، په هغې کې به چینه روانه. فیها سرر مرفوعه، په هغې کې به کټونه اوچت کړی شوي. واکواب موضوعه، او ګیلاسونه ایښودې شوي، په میزونو به تیار پراته ګیلاسونه. ونمارق مصفوفه، او بالښتونه صف صف کړی شوي. وزرابي مبثوثه، وزرابي مبثوثه، او طلایانې به یې خورې کړی شوي. الله دا نعمتونه موږ ته نصیب کړي. د صورت په اخره کې د الله رب العزت د قدرت او د توحید دلایل بیانېږي. افلا ينظرون الى الابل، ایا دوی نه ګوري اوښانو ته، کیف خلقت، چې څنګه پیدا کړی شوي دي. والى السماء کیف رفعت، او اسمان ته چې څنګه اوچت کړی شوی دی. والى الجبال کیف نصبت، او غرونو ته چې څنګه ودرولې شوي دي. والى الارض کیف سطحت، او ځمکې ته چې څنګه غوړولې شوي ده. په هغه ټیم کې دوی ته مخامخ دقه ښکاري، اوښ دی، اسمان دی، غر دی، ځمکه ده. الله وی دې کې دې سوچ وکړي که چې دا چا پیدا کړي دي او څنګه یې پیدا کړي. فذکر، نو نصیحت کوه، انما انت مذکر، یقینا ته نصیحت کوونکی، ستا دغه ډیوټي ده. لست علیهم بمسیطر، نه ته په دوی باندې مقرر کړی شوی. څه چوکیدار خو نه چې په دوی مقرر، نه، صرف ستا کار بیانول دي. الا من تولا وکفر، مگر هغه څوک چې واوړېدو او کفر یې وکړو، واوړېدو د الله د خبرې. فیعذبه الله العذاب الاکبر، نو عذاب به ورکړي هغه ته الله عذاب لوی. ان الینا ایابهم، یقینا خاص زمونږ طرف ته راګرځېدل د دوی دي. ثم ان علینا حسابهم، بیا یقینا په موږ باندې حساب د دوی دی. ته دین بیان کا او حساب کتاب د دوی په چا دی؟ الله وی هغه په موږ باندې دی. سورة الفجر، سورة الفجر مکی صورت دی. مصحف کی چې کوم ترتیب دی په هغه اعتبار سره 9 اتیا دی. نازلېدو په اعتبار سره دا 10 نمبر صورت دی، 10. نو دا په هغه صورتونو کې دی چې په اولنۍ ورځو کې نازل شوي دي. د سورة اللیل نه بعد نازل شوی دی، او د سورة الضحا نه مخکې، او په دې کې 13 آیتونه دي. په دې کې 13 آیتونه دي په سورة الفجر کې. د دې مشهور نوم دقه دی الفجر. په دې کې یو څو خبرې، بنیادی خبرې بیان شوي دي. یو دا پخوانو امتونو باندې الله عذاب راوستی، د هغې نه عبرت واخلئ.
دویمه ده د انسان د طبیعت باس پکې شوی دی چې دوی هغه وختي طور دغه حال ته ګوري که حال یې برابر وي دوی وایي چې بس زموږ هر څه برابر دي او بل طرف ته یې سوچ نه شي. بیا درېیمه برخه دې صورت ده چې الله رب العزت پکې بیا د آخرت باس کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم والفجر قسم دې په وخت سحر باندې. قرآن کریم په ډېرو صورتونو کې الله رب العزت په وخت باندې قسم خوړلی دی. اشاره دې طرف ته دی چې انسانه دا وخت ګورې تا سره ډېر قیمتي څه دي مه یې ضایع کوه. او سبحان الله رسول الله سلم وایي دوه نعمتونه داسې دي چې خلک د هغې په باره کې ډېر په دوکه کې پرېوتي. الصحة والفراغ، روغ صحت فارغ وخت. د دې وخت زموږ سره قدر نشته او مشهوره خبره ده که پرېږدي کوی یو صحیح ده ګنې تا پرېږدي. وخت خو خپل کار کوي هوښیار هغه دی چې د وخت نه فایده واخلي. ګنې وخت خو روان دا اوس چې اوده دي په هغوی وخت ولاړ دی که په هغوی ولاړ وی نو بیا خو موږ بدبخت یو چې وګوره هغوی ښکلی خوب کوي او وخت یې ځان ته ودرولی دی مازدیګر به بیا بټن ووایو سټارټ دی وخت روان دی خو چې ته کېناستې او قرآن دې راواغستو نو هغه وخت تا پرېږو ګینې ته یې پرېږولې. بیا خاص کر د سحر وخت یې ولې یاد کو نو د سحر وخت ډېر برکتي وخت دی. ان قرآن الفجر کان مشهودا د سحر دې منزله خو ملایکو هم راځي نو دې کې هر سحر داخل شو خصوصا سحر د جمعې سحر د عرفات د ورځې سحر د اختر د ورځې د لوی اختر د ورځ چې کومه ده دا ټول پکې دننه رالو. ولیال عشر او په شپو لسو باندې لشپې مراد کمې وي دي د ذوالحجې اولنۍ لس ورځې لس شپې هغه ته مراد دي چې په دې کې هغه د حج اعمال کېږي دې کې عرفات. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما حدیث دی په صحیح بخاري کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیک عمل د الله رب العزت چې څومره په دې ورځو کې خوښ دی دومره په بلو ورځو کې نه دی په نورو ورځو کې. صحابو یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله که باقي ورځو کې سړی جهاد وکړي هغوی کې جهاد هم وکړي. الا رجلا خرج بنفسه وماله مګر هغه سړی چې جهاد له لاړ مال یې ویوړ او ځان په خپله هم لاړ او هېڅ یې واپس نه دا عمل بیا ډېر اوچت دی. نو دلته قسم الله وخوړو په لس ورځو د ذي الحجې والشفع والوتر او په جفت او طاق باندې. دې کې د مفسرینو ډېرې خبرې دي چې جفت او طاق څه شي. یو قول لري چې دې نه مراد منځونه دي. جفت چې دی 4 رکعته مونځ دی او طاق 3 رکعته دی او یو رکعت هم کېدی شي که نه نشي کېدی کېدی شي. ښه د اختر د ورځ چې دا 10مه د جفت کې طاق دی او عرفات هغه طاق دی هغه پکې هم دننه راغلی لکه الله رب العزت په د ذوالحجې په دې ټولو ورځو باندې قسم و. دغه شان جفت چې دی ټول مخلوق جفت دی څنګه ټولې جوړې دي ټول مخلوق چې څه ته دي ذهن ځي هغه جوړه او طاق چې دی هغه الله دی. نو دا ټولې خبرې پکې دننه راځي. هل في ذا والليل إذا يسر او پشپ باندې کله چې روان شي. هل في ذلك قسم لذي حجر
ایشتی پا دی کی برخد عقل والو دپارا اشتی با کی برخد اشتی با کی برخد اللہ وی دا ما چی دا دمرا قصبونو کرو پا دی کی دا عقل والو دپارا دا سوچ خبر اشتی کنا دا غوی دپارا پا کی سا درس عبرت سا فائدشتیو کنا ألم تر كيف فعل ربك بعاد أين قريت تسنگ كارو كوربستا دعاديان سرا إرم ذات العماد تي إرم ديستنوالا التي لم يخلق مثلها في البلاد أغدي تي ندي پیدا کړی شوی دا غوی پشان پټولو خارونو کی عادیان احقاف والا سوزینو کی خبر راغلی و ارم دا دوی اولنی نیکه دی که عادیانو مشر نیکه ارم دی عاد دا دوی پلار چی دی دا عادیانو پلار دا نوم دی عاد ابن عوسی ابن ارم دا ارم دا دوی نیکه دی او دوی تا اللہ لگلو کم پیغمبر هود علیہ السلام دا دی عاد چی دی کنا دا عاد ابن عوسی دا دی دو زامنو یو شداد او بل شدید نو دا شدید چی دی دا پلار نباد باچا شو او سب ظلمی کڑو دی مخلوق سے دا غی نباد بے شداد باچا شو او اگیو لوی خار جوڑ کڑو او غالاقیل او خار لے نوم چی دیم دا خپل نکب و نوم یخو دے ارم ذات العماد اللہوی دنگو دنگو ستنو والا غوٹ غوٹ آبادیانی کڑی او دی کی اشاره دیتم دا چی ردوی خپل بدنونه چی دی آغا اغم دیر غٹو نو چی بدنونه غٹو نو دا کورستنی با دنگی وی غٹی وی که دنگی وی دنگی التي لم يخلق مثلها في البلاد اغدی چی ندی پیدا کڑی شوی دا غوی پشان پٹولو خارونو کی وثمود الذين جابوا الصخر بالواد او سمودیان اغا کسان چی تراشل بے کانو لرا پلمنو دا غرونو کی سمودیان زیر بزیر دوی باش شوی دے مخکینو کنه دے شوی وفرعون ذی الاوتاد او فرعون میخونو والا ولی میخونو والا کار بے کو میخونو بٹکوال ویده با میخونو والا باغه بے میخونو والا چی چاله بے سزا ورکولا داغه په مدن کې به میخونه ټکوال دي ظالم الذين طغوا في البلاد هغه کسان دي چې سرکشي کړي و په ښارونو کې ټول سرکشي کړي فاكثروا فيها الفساد نو ډېرې کو په هغې کې فساد فصب عليهم ربك نراوالو پدوی باندی ربستا سوط عذاب چابک دا عذاب ان ربک لبالمرصاد یقینا ربستا خام خواب زید انتظار کی دے ربستا زید انتظار کی دے پسوکی کی دے دا گوری دیر دیری آیت تے گوری دیر دیری رب ستا دا ہر سن اٹھ گئی دی ہر ست گوری دی ہر سن خبر تے سوک نیک عمل دے سوک بد عمل دے رب تے خبر دے اس دا انسان خوی ذکر کئی او دا حقیقت اللہ بیانی دی تو کی دی گوری چی مال دیری دا کمی دا دا دی سر سے تعلق نشتی چی اللہ راضی دے او کا ناراضی فأما الإنسان نو هر چی انسان دے
اذا ما ابتلاه ربه کله چې ازمیخو کی په ده باندې رب ده فاکرمه نو عزت ورکي دته ونعمه او نعمتونه ورکي دلره فیقول نو ویده ربي اکرمن رب زما عزتکو زما ولی عزتکو مالی را لډیر راکو کنه وګوره څومره زه عزتمن کړم رب په ما ډېر مین دی ډېر دا وایي دا خلک وایي رب په ما ډېر زیات مین دی او اکثر د عوام وایي یاره چې ګوره الله ته به داسې کار خوښ شوی ښه به ورته ښکاره شوی چې دا دومره سی وله ورکړو نو دې هم دقه وایي وګوره وایي الله زما ډېر عزت وکړو ډېر عزت یې راکړو حالانکې خبر نه دی چې دا خو امتحان دی واما اذا ما ابتلاه او هر کله چې ازمیخو کی په ده باندې فقدر علیه رزقا نو تنګ کی په ده باندې رزق ده فیقول نو ویده ربي اهانن رب زما سپکاوی وکړو زما غریبي ورته څه ښکاري سپکاوی او دا زموږ د عوام وایي توبه الله توبه وایي چې ګوره څه ګناه به یې کړي څه ګناه به یې کړي چې غریب دی دا د کوم ځای فلسفه ده او سوچ دی چې غریب وي دا به غربت دا به عذابي پراخه دنیا دا به د الله رضا کېدی بیا خو دې کافرانو ته وګوره دوی سره لویه پراخه دنیا ده الله دوی نه راضي دی او دا نیکان خلک چې تیر شوي وو غریبانان پکې ډېر اوس هم شتي نو د دوی باره کې به څه وایي چې الله ترې ناراضه دی ځکه الله وایي کله هیچرې داسې نه ده د ستاسو غلط سوچ دی د ذلت اوس اسباب ذکر کېږي چې اصل ذلیله دغه کس دی چې دا مرضونه پکې دغه نه چې غریب دی خو الله غریب کړی دی کیدی شي یو سړی غریب یو د الله په نزد عزتمن هم دک او کیدی شي د دنیا په مخ کې عزتمن او د الله په نزد ذلیله وي بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیم الله اکبر ولنۍ وجه د ذلت څه شوه د یتیم خیال نه ساتئ تاسو ولا تحاضون على طعام المسكين او تیزی نه ورکوئ په خوراک د غریب باندې دوه وجې شوې وتأكلون التراث أكلا لما او خورئ تاسو میراث په خوراک ډېر سره میراث که خوري حدودو کې او چې کوم ستا برخه د نصیب دی خو الله تعالی درکړی هغې خو الله تعالی تپوس نه کوي خو اکل لما د حد نه پکې اوړي د حد نه اوړېده سي پردۍ برخه پکې خوري نه به یې الحمدلله زموږ پښتنو کې خو به دې څوک نه چې د خویندو حق یې خوړلی ما یې څوک به پکې نه وي دلته دا نو تا ټول وي خو دا دی حاجي صاحب وایي چې زه پکې نه یم استثنا کوه نه نه خیر اوس الله رحم کړی دی اوس خلک پوه شوي ډېر مخکې نه حالات ښه دي مخکې جهالت ډېر و او اوس چې دی رسله څه خلک پوه شوي دي او حق یې ورکړی دی پردې حق چې خورې دا د ذلت یو سبب دی وتحبون المال حبا جما او مینه کوئ تاسو د مال سره مینه ډېره دا خو ټول تباه نه شو نه جي ولې ډېره مینه بارک الله مینه د مال سره کول د طبیعت د انسان فطرت خو د حد نه زیاته دا ذلت دی بیا کله هیچرې داسې نه ده پکار
إذا دكت الأرض دكا دكا کله چې وټکولی شي ځمکه په ټکولو سره یا کله چې وخوځولی شي ځمکه په خوځولو سره دې ورځې ته سوچ پکار دی وجاء ربک او رابشي رب ستا الله بخپله به حساب نه راځي څوک وایي چې الله به حساب نه راځي الله وایي الله به راشي او د دې معنی به بدلی را بدلی نه چې الله ملایک به راشي او فلانې به راشي او فلان وجاء ربک ښه صفا عربۍ کې دا قرآن راغلی دی را به شي رب ستا څنګه چې د هغه د شان سره والملك صفا صفا او ملائك سفنا وجيء يومئذ بجهنم او راب واستيشي فدغ ورز جهنم الله الله بمراشي ملائك بصفونه كي ولاري جهنم برا واستيشي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايته سي مسلم كي يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام او يازر زنجيرون بي ده هر زنجير سبا او يازر ملائكي يجرون هذا جهنم براكاك الله لي تمك بخبل رحم بني ازادك الله لي تزمنك مور او بلار او زمون مشران او كشران دري ورنا ازادك يومئذ يتذكر الإنسان فدغورز بنسيت قبلي إنسان وأنى له الذكرى أو سنق بيد لرا نسيت قبل هل تنسيت قبل الكفايتنا كي كان يقول ويبا يا ليتني هيرمان دي ما لرا قدمت لحياتي چې مخکې لیکلی وی ما د پاره د دې ژوند زما چې مخکې مې عملونه لیکلی خیال م دې آخرت ته حیات وي ښه ژوند یې ورته اصل ژوند هغه دی مخکې د دې نه چې سړی هلته چغې ووایي اوس موږ سره موقع ده که څه لیږې ویې لیږه فیومئذ لا يعذب عذابه احد نو په دغه ورځ به عذاب نه ورکوي په شان د عذاب د الله هیڅوک ولا یوثق وثاقه احد او تړل نشي کولی په شان د تړلو د الله هیڅوک ځکه چې جهنمیان به څه وي تړلی شوي به یې که په بیړو کې په زنځیرونو کې یا ایتها النفس المطمئنه اے نفس اطمینان والا اللہ یا اے نفس یقین کون کیا دا مؤمن اغا نفس دا اللہ لرمنون کے دا اللہ پا احکامات و عمل کون کے ارجعی الى ربک واپشر بخبلتا راضیتا مرضیہ وشال رازی کړی شوی فدخلی فی عبادی نو ورننوزه په بندګانو زما کې ودخلی جنتی او ورننوزه جنت زما ته او چې دا اعلان د قیامت په ورځ کېږي که نه څومره مزه به کوي چې الله ورته ورننوځه جنت زما ته او په بندګانو زما کې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی او دا په امام طبري په تفسیر کې راوړی دی امام ابن ابي حاتم هم راوړی وی چې کله دا آیت نازل شو که نه او رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت کو ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أبو بكر الصديق يا رسول الله ما أحسن هذا أحشنا أخوان بكي وتوي أما إنه سيقال لك هذا أبو بكر تتقب ولكي تسير قيامة الناس
دا ته به وي داسې ویلی کېږي. سعید بن جبیر رحمه الله وی او دا قصه امام طبراني او نور ائمو کتابونو کې راوړې چې کله عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وفات شو که نه په طایف کې، نو ایسه ناشنا غونته کې مرغۍ په دغه ورځ راله چې هغه چا لیدلې نه وه، او د ده په دې د جنازه پرته ده دغه کې ورننوتلې کفن کې دننه بیا راونوتو بهر ته. وی چې کله دی ښخ کړی شو که نه، نو دغه اواز زمونږ په غوږونو لګېدو د دې ایتونو د تلاوت خو مونږ لیدونو چې څوک دي، ما یدرا من تلاها، پته نه لګي چې څوک دا ایتونه وایي، خو دغه اواز راته یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب العزت دې مونږ ته هم نصیب کړي. کافر ته به ویلی کېږي د کافر نفس ته چې راځه جهنم ته، راځه دردناک عذاب ته، راځه د هغه رب طرف ته چې هغه تا ته په غضب کې دی.